علیکم. د دویچ لرنن او پښتو د درسونو په جریان کې د جرمني آلماني ژبې د کتاب A1 Netzwerk نوی کتاب دولسم درس لرو. دولسم درس د څلورم چاپټر یا د څلورم څپرکی یا کاپیټل فیا مربوط او د نورو درسونو لینکونه د همدې درس د تشریح په برخه کې موجود دي. کولای شئ تیر درسونه هم وګورئ او د همدې کتاب په درسونو ګټه واخلئ. نو راځئ نن دولسم درس شروع کړو. دلته لرو Gespräche beim Einkauf führen، یعنی خبرې اترې د یو اخیستلو د یو شاپینګ په راهنمایي سره، یعنی د هغوی په لارښوونه باندې، یعنی کوم یو شی موږ پوښتنه کوو. Einkaufen im Supermarkt، یعنی شاپینګ یا اخیستل یو څه په سوپرمارکیټ کې. Hören Sie und lesen Sie die وایي وریا او ویل ولیا همدا ډایلوګ ولولئ. Welches Bild passt، او کوم تصویر سره سمون خوري. اول دلته وایي Entschuldigung، یعنی مهرباني. Ich brauche einen Euro für den Einkaufswagen. زه ضرورت لرم یو ایرو ته هغه د اخیستلو کوچنۍ هغه سامان چې کې وړي ټرالي. Können Sie wachsen bitte، آیا کولای شي ستاسو کوچنۍ پیسې، یعنی کولای شي ستاسو د سره بیټه مهرباني یا مومنت هي بیټه، یعنی هو دلته دی هغه وړې پیسې یعنی ورکوي. ډانکا بیا دا ورته وایي چې مننه، یعنی د دې وړو پیسو پوښتنه وکوله د کوچنیو پیسو او هغه ورته وویل چې هو یوه دقیقه همدغه دی. Entschuldigung، was kostet der Apfelsaft، یعنی مهرباني څه قیمت د مڼې د جوسو. 99 Cent، یعنی 99 سنټه. Und wie viel kostet der Orangensaft، او څه قیمت لري هغه لیمو یا د نارنجو جوس. 1.09 €، یعنی هماغه یو ایرو او 9 سنټه قیمت لري. دویم هم خلاصو. اوس دلته راځي Preis sprechen، یعنی د قیمتونو خبرې. دا به څنګه وایاست؟ 0.99 Euro، دا به څنګه وایاست؟ 99 Cent، یعنی 99 سنت. دا یو ایرو نه ده، یعنی 99 سنټه دی. دا به څنګه وایاست؟ 1.09، دا به وایاست 1.09 €. او همدا 2.20، دا به څنګه وایاست؟ 2.20 €، یعنی 2 ایرو او 20 سنټه. تاسو کولای شئ چې همداسې نور عددونه هم ووایاست. دریم لرو Wer kommt dran، یعنی who is next، یعنی څوک ورپسې ده. Ich bitte، دا ورته وایي زه مهرباني. Was möchten Sie، تاسو څه غواړئ. Ich، دا نفر ورته وایي چې ich möchte ein Stück Emmentaler bitte، یعنی زه غواړم د سویسي پنیر مهرباني. دا Emmentaler دا سویسي پنیر ده. Sonst noch etwas، او نور څه. Ja ich nehme noch 150 Gramm Schinken، او زه هو 150 ګرامه هغه د خنزیر لاین غوښه غواړم. Ist das alles، یعنی دا ټول څه دی. یا danke، هو مننه. دا څلورم Entschuldigung، wo finde ich Reis، چیرته زه وریجې پیدا کولی شم. Dort rechts، یعنی هلته ښي طرف ته. danke، مننه. دا ورته وایي. دا ټولو تصویرونو سره اشاروي ژبه باندې هم ورسره لیکل شوي دي. پنځم Ich brauche noch eine Tüte bitte، یعنی زه غواړم یوه کاغذ غواړم، یعنی څه کې واچوم. Hier bitte، die kostet 35 Cent، یعنی د دې قیمت 35 سنټه. Wie bitte، یعنی څومره مهرباني. 35 Cent، یعنی 35 سنټه. Das ist aber teuer، also gut، دا مگر قیمت ده، مگر بیا هم ښه ده. Das macht dann 18,65 €، یعنی دا جوړوي 18 ایرو او 65 سنټه. Brauchen Sie den Kassenzettel، آیا تاسو هغه بیل غواړئ. یا bitte، هو مهرباني. همدارنګه B spielen und variieren Sie die Dialoge in 6a، یعنی ولوبوئ او تغییر ورکړئ هم د ډیالوګ ته په شپږم کې. تاسو کولای شئ چې هغه ولوبوئ او هغه ډیالوګ، یعنی پوښتنه، سوال او ځواب مو ته تغییر ورکوئ
کله ستاسو یو څه اخلي د هغو په اړه پوښتنه وکوئ. Recherchieren Sie die Preise für 3 bis 5 Lebensmittel. یعنې تاسو پوښتنه وکوئ یا سرچ وکوئ له 3 تر 5 هغه خوراکي توکو قیمت. Und berichten Sie او خپله مشوره ورکړئ، یعنې ریپورټ کړئ د هغه یو معلومات ورکړئ. نو تاسو هم کولی شئ چې هغه څه چې اخلئ د هغو قیمت پوښتنه وکوئ. همدا ټول تصویرونو کې چې کوم معلومات لیکل شوي وي تاسو سره د روزمره کارونو او د شاپینګ په اخیستلو سوپر مارکیټ کې تاسو سره مرسته کوي. نو همدا درس دلته پای مومي په سوپر مارکیټ کې د شاپینګ یا د اخیستلو په باره کې و. نو د توجه نه مو مننه. د نورو مهمو درسونو د زده کولو لپاره زموږ سره واوسئ. چینل سبسکرایب او د ملګرو سره یې شریک کړئ. مننه. ښه وختونه.